دلته به تاسو د پښتو کلاسیکي ډرامې طلایي یادونه او تلپاتې کیسې په ایچ ډي کیفیت کې ګورئ. همدا اوس سبسکرایب کړئ. خیر دی نه که دا پکې روانې راغی څه به وکړو انځر ماما ماشین د چې زړه شي نو لکه د زوړ څاروي د کیل په منځ کې سملي دیګه به غواړې څه زموږ ټول ژوند په دې کوسر دی لږ صبر ورته کوو انځر ماما ټیک به شي یاره سړیه اوس خو ځانه چې سم ګاډې واله ته د ګرنټي ختمه ده خو انځر ماما او که نه خان مونږ خو په دې تمه یو چې کله به دا دوه پایې څلور شي ته د مړې خېټې خبره کوې انځر ماما کمال دی اوس په تعلیم سره ته وکړو چې ته ځان د خپل نوکري وګوره نوکري او که نه خان په دې جوارو ګنو کې ګورې اوس څه پاتې نه دي سم اوچت دی ځان له چې ته وګوره چې د تره غوندی ته یو اوږد ګاډی ولاړي د تره غوندی هغه ته په یو نه درې ګاډي ولاړ دي او ولې تا د هغه نه کم سبق ویلی څه پنځه سبق د ټولو یو مرئ نصیب دار څه یو شان نه راځم هوی خان ته یو لاس ګوتې مې یو برابر نه یا قربانه که مې نصیبه د بد نه وې پشین کباله کباب مې منګې نه ماتېدنه چل در باندې وشو سودایي شو سودایي نه یم خان خو د هغه زوی غم دې کوه داسې خبرې کوي چې عقل ورته اریان پاتې شي هغه ستا نه هم زیات بېوقوف دی هغه بس یو خبرې به یې سي ولې تا ته هغه څه نه ښکاري څه او دا د انجینرۍ ډیرګي چې یې اخیستې ده د نن زمانې دا ټول تعلیم یافته ماته د سپینو جامو لیوني ښکاري هغه چېرته و چېرته نه راغی نور څه خبره نه یم خان زما په خیال چې اوس په کور ته رسېدلي خان هذا नोरे चेतन रोना मन की बैठी ना मोरे बस या बच्चा स्तादा का कार से उशो په دې وطن کې د چا کارونه دومره زر نه کېږي مورې دلته اول د کار په تمه خلک د خپل ځان ونیوز کړي او چې کار چاله په ګوته ورشي د کار سړی شي نو هغه بیا د نورو خلکو وینیز کړي دا څنګه خبرې کوې بچې څو ستا په خبرو نه پوهېږم تاسو ټول زمانه نوکري غواړئ او زموږ په ملک کې دومره نوکرۍ شته نه چې د هر تعلیم یافته په برخه دې ورسي چې نوکرۍ نشته نو بیا دا خلک تعلیمونه څه نه کوي دا د بني ادمو سره په خپلو کې مقابله ده او ژوند د دغې مقابلې نوم دی نو ته به اوس دغسې ګرځې تا پلار چې په تا دومره خرڅونه کړي دي ستا د سبق دپاره پټي او جایدادونه خرڅ کړي دي
هم خو دغه دی چې زه ځان له څه د ګزارې نوکري کتی شم په هغه نوکرۍ که زه ستاسو جایدادونه نشم راګرځولی مورې یا بچې چې ستا خپل کار پې روان وي نو موږ تا نه هېڅ نه غواړو دا څه وایې مورې خو زما پلار پلار دې څه وایي د هغه په زړه ډېر لوی لوی ارمانونه دي لوی ارمانونه هغه ارمانونه کوم چې د دې وطن هر پلار د خپل اولاد سره تړلي هغه زما د وس خبرې نه دي دغه کوټې هفتې نړېږي دا لږ سیمټ مو راپوسته کړو اوس خو مې سره انډول کړی دی خو خان ته وایو چې بورې سیمټ راوړي پوره پلستر ورکړو نو څه ګزاره به روانه شي موږ هم کلی ورکړه اوس د لا پکې ګلکاری ته هم به دې واچولې نه یوې کیل چې ته نه یې اخیستی نو دی دې راځي موږ له بلډینګونه جوړوي بلډینګونه به هم خدای جوړ کړي اوس خو له خیره کشرخان انجینر شو انجینر لږې ورځې دي چې نوکر شي نو د خښتو په ځای بیا د سنګي مرمرو جوړ کړو څنګه خانه شور مه کوه غلی شه یو شینه خبر نه ناسې په غړو کې لکه نمک بادانګه ښه ولې ما ته بده خبره خو نه پرېږدم ګوره ګل ماما ته زموږ د نیک کشر ورور دی هغه په نوکرۍ کې څو بنګلې جوړ کړه او څومره جایدادې جوړ کړو اوس په علم کې سمه خبره وانه وایي ځای ته به نه ګورو خو بس بکواس به شروع نو ولې ته دا نه منې چې ګل محمد خان په ښار کې درې بنګلې جوړ کړي دي او داسې اورو چې اوس خو په کلي کې هم سباله ماله دا خیال ګل محمد خان خو یکسن د یکسن غټه بلا ده او زموږ نه خان دی خو لا په تېر کې پوڼې نه درېښلې نو دې دم دغه شي شي که نو نه ته یې کا که نه که څه وستې رسي زمونږ خو بس دعا د وسه کېږي او چې زمونږ په دعا کېږي نو زمونږ هم وایو چې زمونږ خان دې د هر نوچت وي ځان ته دوا وکړه ځان ته اوس ته لا کرانډه هم په لاس کې واخېسته او تا چې جوړې دا اورېدلې چې ګل محمد خان په کلي کې کور جوړي نو ګلکاری ته دې هم ګوتې واچولې هسې خبره روانه تاړې ګل محمد خان به خپل کار کوي زمونږ شیر خان دې خدای هر چا نوچت کړي سره خو مونږ ټول غواړو ملنګیا زمونږ د شیر خان حال نن سبا تا ته معلوم دی او ما ته او پاتې شو اکسن صاحب هغه نن سبا په ډېرو چوټپیو کې ګرځي سر دلداره اکسیان صاحب راغلی دی اکسیان جی ګل محمد خان صاحب ها ها راځي بیا خو د کور بنده دی راځه خان السلام علیکم سر وعلیکم السلام موږ د ځای نه خوځېدی شو ګل محمد خان داسې وګڼه چې زه د دې کور اوس څوکیدار یم تاسو له دا یوازې اوسېدل خوند درکوي د یو ریټایرډ بنده عمر اسیم د تنهایۍ علامت دی د چا خبره چې ویر شي نو په سرتوره ښه دی تاسو ځکه خپل ماشومان سټیج ته لېږلي دي خبره دا ده راځه چې په دې عمر کې یا د ماشومانو زور چلیږي او یا د ماشومانو د مور او تا ته خو پته ده چې زما دواړه لکان په کیلیفورنیا کې اوسي مور یې یوازې دلته څه کول خو تاسو خو وایئ چې بیبي صرف 2 میاشتو لپاره تلله د تلو په وخت خو د هغې هم دا خیال و خو ولې اوس داسې معلومیږي چې د زامنو مینه پې زوروره شوې ده د زامنو څه د نوسانو څو تا ته خو به پته وي ما ته پته راځي مشري خپل ته واده هم کړی دی هملته سیټل دی او د کشري م راتلو ته څه خیال نشته تعلیم یې ختم کړو جواب یې کتلی دی بیا خو تاسو ټول د بار شو جي هغې ټول دا غواړي چې زه دا خپل وطن پرېږدم او هلته لاړ شم خو تا ته خو پته ده که نه
خپله خاوره خپله خاوره دلته زما دوستان دي، زما خپلوان دي، زما پراپرټي، زما بزنس، زما ایسز and what not and what not. د خپلوانو نه خو چې څومره لرې سر نو غوږونه به هم په ارامې. ستا مطلب څه دی جیم؟ خپلوان خو زه خپلو بچو ته وایم جي، د خپلو بچو نه خو بنده ځان جدا کولی نه شي که نه. خو زه هلته نه ځم. زما کوشش به دی چې هغې ځان پسې دلته راولم. دا ډېر ښه کوئ سر. موږ ته خو هم ستاسو نه بغیر ځان بلکل نه مخ واخلئ. دا څه دي دلداره؟ سردار احسان صاحب ځان سره وړي. جیم هم عجیبه سړی دی. زما د ریټایرمنټ نه پس دا اولنی سړی دی او شاید چې وروستونی څوک چې په ما خپلې پیرزونې جاري ساتي. یس دا هر څه د خپل ظرف خبره ده چې نوکري ستاسو هم ختمه شوه او زما هم، خو د رشتې خو نه ختمېږي که نه. ډېره اوچته خبره دی وکړه جیم او ډېرې اوچتې چای جوړې کړه دلداره. جیم ډېره موده پس راغلی د کراچۍ حلوا، د کټلس، د شامې and what not and what not. ډېره ښه ده سره. سره د بیګم صاحب نه خبرېږي؟ ستاسو روندار یادوم، هغه څنګه حال کې؟ بیګم صاحب ښه په مزو کې ده، خو زه پرې ډېر ځان نه پوهېږم. تا ته خو زما د طبیعت پته ده که نه؟ نو سر داسې هسې په کار نه دي، ځکه چې د هغې ستاسو نه بخیر څوک دی؟ هغه خپل ځان په خپل کور پوره ګڼي. عمر کې زما نه کشره ده، خو زما د مشر ورور ښځه ده نو ډېر عزت یې کوم. د خان بهادر صاحب د مرګ نه پس مې په څو کرته هغې له بلنه ورکړه چې راشه زما سره دیره شه، خو ویې نه منل. نو هر څه نه خبر یم چې د هغې یو خاص طبیعت دی، خو زما هم یو خاص عادت دی چې هیڅ بې هیڅه چاته ورجوختېږم نه. د ضرورت په هر چاته نږدې کېږم او بې ضرورته چاته کوس پاس کېدل زما فطرت نه دی. مونږ خو یې هم ستاسو له مخه پېژنو چې او د هغې لور زما د بچی ډېره ښه ملګرې ده. جیم دواړه یو ځای سبق ویجي او خدای شته زه خو ستاسو په وجه د بیګم صاحب ډېر زیات رحمت الله جی بیګم صاحب یوه بجه شوه او زیري لا نه ده راغلی. پکار خو ده چې تر اوسه پورې را رسېدلی وې، هو ده څه زما خیال دی چې هغې ویکي ته فون کړی و، خو هغه وخت تاسو آرام کولو او ما د ارام ګولۍ اچولې وه. ویکي چېرته دی؟ ویکي کمره کې دی، اواز کوم ورته دي. دا دی راغلی. السلام علیکم. وعلیکم. اجي زه به تاسو ته څو وارې فون وکړو خو او ټیک ده زه دوم ما ارام کړ. لیټ ولې شوه؟ د هغې په ډپارټمنټ کې نن څه فنکشن دی، اوس فنکشن ختم شوي، ګاډی واپس کړې اوس پر راوړې. ته پوره ځان پوه کړه چې بیبي را روانه شوې ده او که نه بیګم صاحب ورته ډوډۍ پاره کړې. ته دې په فون کنفرم کوي چې زه ورته رنګ کوم، خو زما په خیال چې هغه اوس را روانه شوي انټي. آنټي د دې کور څه آداب دي بچو چې لا دلته نوی راغلی او لا نابلده یې مسټره. زه پوه نه شم صفت الله انکل. بیګم صاحب د ټولې دنیا بیګم صاحب ده او ته دا انټي پینټي پرېږده. انټي پینټي ده څه؟ ما خو ته انټي ووایې. بیګم صاحب زما انټي کېږي، زما د مور سکا ترو لور ده. دې کور ته چې راغلی بچو نو د بهر ټولې رشتې هېرې که که داسې نه نو د دې کور سره به د یو رشته هم پاتې نه شي. دا ولې؟ د دې ولې جواب ما سره هم نشته، خو بیګم صاحب د خپلې لور نه علاوه بله یو رشته نه مني او نه یې ظاهروي. خو هغې سره زما رشته یو حقیقت دی. حقیقت که هر څه، خو ته دې کور ته د نوکرۍ په خیال راغلی. هېڅ بېڅه خپلې روزۍ له دته مور کوه. خو زما خیالات؟ ولې ستا خیالات څه دي؟ زما خیالات ډېر اوچت دي.
چې نن زموږ اخري ورځ ده او تا فنکشن نیمګړی پرېغوستو ځای وي زما مجبوري خو تا ته معلومه ده ته به پاتې شوې وې که نه تا نه بغیر به د فنکشن څه خوند و زما او تا خو فیملی ریلیشنز دي موږ دواړه خو یو بل هر وخت لیدی شو زما نه بغیر ستا نور ملګري مو هغوی ټولو به دا خبره مایند کړې وي زه دا چا په هکله دومره فکرونه نه کوم ښه بیا خو زه ځان په هکله هم فکر واخیستم دا خبره بېله ده او زما پرابلم تا ته معلوم دي د ممي طبیعت هم خراب دی او د هغوی له اړخه ما ته څلورم فون وشو اوس هم آی تھنک آی ایم ټو لیټ ښه ده زیبي زما کور خو راغی ته بیا ما ته رینګ وکړي طبیعت څنګه دی ممي نن ما ستا ډېر انتظار کړ نن په ډپارټمنټ کې فیرویل پارټي وه اوس خو ما د شپې نه ویدو چې پارټي به 12-13 بجې ختم شي موږ د دې نه څه خبرې چې فنکشن به پورېږي 1 ګنټه لیټ شروع کېږي ټول انتظار زموږ چیز ګیسټ کا ممي زموږ مشر ډوډۍ شروع کړه ویکي وایي چې ستاسو طبیعت ښه نه دی او بېګاره باندې بیا سر خوږی راغلی ټوله شپه مې بې ارامه تېره کړې تاسو ما ته ولې نه ممي چې ته مې ځان سره بې ارامه کړې وې ډوډۍ خوره بیګم صاحب خو سهار ناشته هم نه ده کړې بیبي اوس ما دومره انتظار وکړو تاسو به خپله ډوډۍ خوړلې وه که نه ممي کله کله بنده د خپل عادت نه مجبور وي خو ډوډۍ خوراک کې څه دي کله کله خو داسې ته کولی شې زه نه او ممي پلیز زما مطلب دا دی چې کله کله خو څه مجبوري پېښه شي اوس هم زموږ فنکشن راځي خو ما سره ستاسو فکر و ټول خلک را موجود وو ته خو په پټه راغله ممي پټه ها ممي په پټه نازو خو زما نه مرورم شو تا ځان سره نازي نه راوسته د هغې نه ما ځان په زړونو راخلاص کړو د ناز پلار هم راغلی څه د فروټس کریټونه هم راوړي انکل ګل څومره سویټ سړی دی ممي څنګه چل دی نن جوړ بار ته نه دی کار دې بل څه ته سپارلی دی څه په کار خبره مې غشتل غواړي په آفتاب زه ملا تړلی نه شم ولې په آفتاب کې څه چل دی ستا د څومره غیر ذمهوار انسان ما د چرته لیدلی نه دی تعلیم یې هم سر ته ونه رسو ما ورته فرموله کو هوا د خان بچی د افیس کارونه بل چاته وسپاري او ټوله ورځ د خپلو خوشکو دوستانو سره بسو چرچو پسې ګرځي هغه دومره بې پروا نه دی څومره چې ته یې ګڼې وشوه هلک دی شپه ورځ افیس کې هم نشي کېناستې نور خپله ډیوټي ښه پېژني دا زما د لکونو کاروبار دی دا پوره توجه غواړي په دې کې چې د یوې ګنټې لپاره بنده په دې خوشي نو ته په کار باندې ډېره سر ورځېږي د دې خبرو بلد نه و چې څه موده تېره شي پخپله به د خپل ذمه دارو احساس وشي هغه ته چې د دې خبرو احساس کېږي نو زمونږ ګډونه به خورې شوي وي زما غوندې ریټایر خلک یو خواته پراته آرام کوي او ما د دې لپاره په ځان باندې شپه ورځ یو کړي وعلیکم السلام بچی باشه بچی تو بابا له لګي چې جوړه کراوه چې خو تیار دي روان بابا نه بچی چې بدن زه کلي ته رسوم تاسو کلي ته روان یې بابا کله چې څنګه ناڅاپي په زړه اورېدو ولې په ما د کلي د څو بندیز بندیز باندې څوک لګولی شي هلته د لالا دی او رندار دی دا وراره دی دی ټول خپل خپلوان ستا په کلي کې دي هغوی به درته یاد که نه دا څنګه خپلوان دي ممي زم په کلونو کلونو څوک تپوس نه دی ستا د پلار خو پسې زړه نولېږي که نه ته زما د خبرې غلط مطلب مه کړه نه شي غلط مطلب د څه زه خو یم چې دلته ډېر ستومانه شوې کلي کې به خپل خپلوان وویني نو لږ زړه به دې خوشحاله شي
خپلوان خو ما په هغه ورځ پرېښي دي چې د کلي نه په ښار کې ډېره شوې زه نن خپلو خوشحالو پسې نه ستاسو غمونو پسې ګرځم زموږ غمونو پسې سمودار روان دی خو تا ته یاد شي نو ما تا ته یو خبره کړې وه او نن هغه خبرې لا د عملي شکل ورکول وخت راغلی دی دا هغه تا یادولو او هغه د لزان له رسولو دا خو علي دی ولې دا دومره شور د بل چا ډګډګي کولی شي ډګډګي نه دی سم ټیکټر دی ټیکټر لکه څنګه در باندې شوی په کلي کې چا تړلی نه وې که نه زمونږ خو در پسې سترګې سپینې شوې نه که زمونږ خو د بل نمبر ځای خبرې عبدالله ولې دې شي درته بیا اړې راخستې وسه نور څه 3 ورځې د مستري په دوکان واړولې دا 3 هفتې وشوې چې موږ دلته کډه راوړې ده د کلي او د دې باندې تر منځ خو دغه 15-16 میله مزل دی دا تا پیاده نه شو والی سړیا د دې نه زیات خو به تاسو کلي کې چکر لګول زدالله موږ به دلته کښېنو تو ته چا سوال جواب وکړه او که کور ته ځو علي همدا ځای دله ښه دی دا بهر پیتاوې ډېر سور کوي دا څه خیال دی چې ته جوړې نه دا 2 ورځې به مې اړولې 15 ورځې شو چې ټمپریچر مې کوز شوی دی او بیا څه چلو شو بیا داسې وګڼه چې نوزګار وم کاکاجي څنګه دی هغې ښه دی خو زما وسل زړه نه لګې چې تاسو راته کلي پرېښودې نو په هغه کلي کې اوس څه پاتې دی نه سره که زما په زړه دی نو ما به تل ته یو ورځ هم نه پرېښودی خو د ماماجي په مخکې زه خلاص پیدا شم او په داسې اعتبار نن دی که سبا چې نوکر شي نو هسې به هماغه کلی پرېږدې په نوکری خو به ته هم د کلي نه وتې نه سره خو دومره ده چې په انګا او په بنګا هر وه موږ په هغه یوې جاله کې یو ځای کېدو خو چې تاسو کډه وړه نو زه داسې محسوسوم چې هغه یوه جاله هم رانه شوه هغه جاله زما لپاره پخوا ورانه شوې ده علي ستاسو په هغه بې درده کلي کې زما احساسونه ورکېدل زموږ په کلي کې د هغې کلي هر کور زما لپاره پیغور و هره لارې ما ته اور و یو دوزخ و چې زما د ذهن تنور ته به یې سهار ماښام سکروټې راچولې ناصره د ماشومتوب نه واخله تر دې وخته پورې ما د سکروټو په لار سفر کړی دی ته زما نه په دې خفه چې ما د هغې دوزخ نه ځان لږ لرې کړو په دې تا ته پته نشته د هر څه راته پته ده د هر څه نه خبر یم که مې سوځې د هغه تاو ما ته هم رارسوي خو د هغې اور حقیقت به دومره نه وي څومره چې ورته د دنیا هوا ورکړې ده دا ته ویلي ته دا زما د پلار وینا ده د خپل پلار په وینا چې زما څومره لوی باور دی دومره مې په خپله وینا هم نشته او زما په دې دنیا کې د پلار نه مې نه هم نفرت دی د کوم څیز نه چې بنده نفرت کوي هغه د ځان ته مخې ته نه ودرېږي هغه د اړو خیال نه راولي چې داسې وګڼه چې هغه ستا دپاره مړ دی زما دپاره مړ دی خو د دنیا دپاره ژوندی دی سر ما اورېدلي چې تاسو کلي ته روان یې او هغه زمیندارو سره چې حساب کتاب پاتې و د ګاڼو ورځې زه په دې هم سوچ کوم چې دې زه له میل لګنې ورکړم او که نه ستاسو خیال دی په کومه کې وارې په دې خبرو خو تاسو زما نه ښه پوهېږئ سرجي تاسو په خپلې څنګه ځئ نور کله خو به تاسو تب نور کله خبره بیاله وه خادم حسینه اوس زما کلي ته د ورتلو لاره پیدا شوه ولې هغه خلک د کلي نه لاړل خانجي کډه یوړله دا خو ډېر غټ کار شو څنګه زما مطلب دا دی چې اوس به زه تاسو ته خپله منصوبه په یو بل شکل کې وړاندې کړم کومه منصوبه د پېټرول پمپ والا سر تاسو ته به پته ده چې د ښار دننه خوا او شا ځې په ځې پېټرول پمپونه موجود دي خو چې کله تاسو خبر وکړه نو د هغه سایډ نه غوره موضوع یې ما ته بل نه ښکاري په هغه علاقه کې که تر لرې لرې پورې نه چېرته پېټرول پمپ ښکاري او نه سب سټېشن دا ښه سوچ دی خالد مهرباني سر او د پلاټ خو به تاسو ته هېڅ مسله نه وي د خدای فضل دی د روډ په غاړه خو ستاسو خپل پټي دي خو ټیک ده ولې خیر د هغې به هم څه چل وکړو آفتاب را نه دی ستاسو د راتلو نیم منټ وړاندې د خپل دوستانو سره ووت دغه مخامخ کیفای کې به په هغو څه چای میس کړي چای دلته نه شو راغوستی هغې دپاره ستاسو دی صرف ستاسو دی خانجي هغه ته پته وه چې پلار مې په افیس کې دا خبرې ماین کوي د پلار کو هغه څه خیال ساتلی نو دې خبرو لګاړو وخت نه ورکوم هلک دی پوه پسې سرجي
ګوره ما هغه ته ډېره لویه ذمواري ور په غاړه کړې ده، ډېر لوی رسک مې اخیستی دی خادم حسینه. زه موجود یم، ستاسو هر رسک به سیف وي، ته دې خبرې فکر مه کوه. دا فرما ستا په خوښه شروع کړې وه. اټ واز یور ډیمانډ. ګوره دا پوره توجه غواړي، پوره کنسنټریشن. اټس ا فل ټایم جاب. ته دې به خیال چې پلیز زه لږ بار ته وځم. د خانجي ستاسو په هکله خیالات ډېر ښه نه دي. الله وته ستاسو سره یم سر. ته وګوره چې هغه لاړ. ګاډي سټارټ کړو. څه پوهې چې چېرته لاړ؟ خانجي دا حال ما ته هم نه وایي. ښه ده، زما ملګري ماته ناست دي، زه په 1 ګنټه کې دننه ځان رارسوم. خادم حسینه Through the outside of the wall. Tucked away off the back foot. Round the going, which brings up the 300. 303 now for 4. And then again. ګوره بابا تاسو په دې پرېښودو او دلته رالې ځان ته د میچ ولګولو. کوم په دې خبره خو نه پاپا ګیلمن دی که نه. پاپا په خپله ځانه پیسو ګټلو ماشین جوړ کړی دی. بس ګمان هم دا ته وکړي چې زه دې شپه ورځ بس ماشین ورته لګیا یم. استاد انسان یې تر ووټ نه ممي. زه جذبات لرم، ته فیلینګ په افیس کې به داسې نه ته بور شو. زه د ساعت دپاره دلته رالم. ها د ټي وي اواز لږ روکه، دا د سټډي کې ډسټرب کېږي. دا غیر سړي شو کله نه شروع شو. استاد پلیز. Through the gap, in the air, back to 22 minutes. ممي تاسو چل دی تاسو ډېر زبردست نه کوئ. خدای خبر چې د دې الک سره به عقل کله راځي. چې چا په سر کې مارک وي عقل بوله راشي. ها نازي بچي د دې بي فون راغلو د اتوار سالګیره ده. ها ممي تاسو ما ته اواز کولو ولې نه؟ دا سبق وي نو مې ډسټرب بشي. تو ته خپل فون وکړه کنه. هڅه مې دا ځل غیله څه ګفت یوسي. ها پاپا دې دې چې دا ځل واغله سپیشل ګفت اخلي. سپیشل ګفت؟ ها یو داسې ګفت چې بل هیچا دی راوړي. ډېر قیمتي ګفت. هغه په کومه خوشحالۍ کې؟ دې بي د بیګم صاحب هم دغه یوه لور ده. د خان بهادر صاحب دومره لوی جایداد وارثه او داسې موقع د ګوتو نه نږدې ایستل پکار. ممي تاسو څه جوړې؟ ستا سالګرده ما ته هر کال مسلې جوړوي. ته څه مسلې؟ دا چې څوک به راغواړو او څوک نه. خو زموږ دلته کې دي څوک. او که څوک دی نو هغې هم په نشتې ساتو. زما د تره فیملي هغه هم لاړه د بل نه شوه. خو ممي زما تره خو دلته موجود دی که نه؟ ستا د پلار د مرګ نه پس ستا د خاندان ټول خلک زموږ دشمنان شو. ستا تره خو ځان ته ډېر اوچت ګوري. د خاندان خلک خو تا ځان ته نږدې نه پرېږدي که نه ممي؟ د هغې به څه وجه وي؟ څه وجه؟ د هغې ټولو سترګې د خان بهادر صاحب په جایداد لګېدلې. د غرض دغې خپلوانو چې دې کور ته خپې راوږدې کړې نو ما د هغې لارې بندې کړې. هغې په دې چې تا زما نه جدا کړي او په دې لویه دنیا کې ما یوازې پرېږدي. ممي تاسو دا خیال څنګه زړه له راغلی؟ تاسو نه بغیر خو زه د ژوند څه د مرګ هم تصور نه شم کولی. صاحبي تا خپلې ټولې ملګرې خبر کړې؟ زما خو د شمال یو څو ملګري. خو ممي زما تره نور کله خو په دې موقع زما چاچي م راغله. دا ځل خو هغه هم د ملک نه بهر ده ممي. که ستا تره نه وي نو هم به دا فنکشن وشي. که دا فنکشن هم نه شي نو څه قیامت به را نه شي ممي؟ صاحبي زما ملګري به په زړه کې څه وایي چې په دې ټوله دنیا کې زموږ اړوسونه. چې ته نه صبرېږې نو بیا ورشه. تھینک یو ممي تھینک یو. ته کښېنې ولې نه بچې؟
अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ستا راتلو ما یو ډېر لوی سرپرایز راکړو. زه حیران شوم، زه شادان شوم، زه پریشان شوم. and what not and what not. پریشانه ولې شوې انکل؟ څومره موده شوه چې د دومره لوی کور کې زه ایکې یوازې دیره یم. په دې ویرانه کې خو خپل سور یم زما نه تېښته کوي. نه پوهېږم چې تاسو ته د څنګه در یاد شوم. زما نه خو تاسو یو وخت هم نه دی. زه خو ما رښتیا یادوم. You are a very good girl, my child. تاسو سر ماته شوې؟ په انګریزی پوهېږي؟ لږ پوه شوم چې نو بیا ګورې نه چې زما لور راغلي. څه سویټس وړه، څه فروټ، څه ډرای فروټ and what not and what not. کېنه بچې. ستا د مور طبیعت څنګه دی بچې؟ تاسو زموږ کور ته راځئ ولې نه انکل؟ زما د خبرې جواب دا نو. ستاسو په سوال کې ستاسو جواب پخپله موجود دی. زما د مور تپوس هغه زموږ کور ته راځئ. تا د مور نه کله دا تپوس کړی چې هغه زموږ کور ته ولې نه راځي؟ د لیور مقام ضرور وي. هغې د خپل ورور کور هم پردی ګڼلی دی بچې. زه پوه نه شوم انکل. خان بهادر چې مړ کېده نو ته ډېره ماشومه وې او زما دا فرض و چې ما خپله ځوانه جانه ورندار خپل کور ته راوستی وې. ما ډېر مینتداري وکړه. پخپو ورله پرېوتم، جرګې مې پرې وکړې and what not and what not. خو ستا مور یوه مو نه منله my child. زما مور به د خپل خاوند کور خوشي پرېښودو. دا خو انصاف نه انکل. سیم ملګري داسې ښکاري چې پټان خپله پټی ښه پخه کړې ده. خبره بچې که دا حالي نو دا وران کور به همداسې وران په وران پاتې شي. دا تاسو څه وایئ انکل؟ خبره دا ده چې وړه ځه بچې زما کور به په تا آبادېږي. د بدر مور ما امریکې ته هم په دې غلې ده چې بدر د ځان سره راولي. زه پوه نه شم انکل. ستا د ناپوهۍ دا حالي نو زما دا پاکستان به وران شي او هر څه به په امریکا کې پاتې شي. زما په خبره لږ سوچ وکړه بچې. تاسو په خبرو به زه سوچ وکړم خو دې پاله زما برډې ده او تاسو به خامخا راځئ ځکه چې دا ځل خو زما چاچي هم نشته. ستا برډې به دا ځل زه په دې کور کې کوم بچې. انکل دا زما فیصله ده. خو زما مور به دې نه شي. ستا مور دې ته جوړېږي نه که نه بچې؟ بیا خو دا ورانه دنیا ورانه واخله. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کینئ. تاسو ډسټرب خو نه کړم؟ نه زه ډېره خوشحاله شوم. ډېر مهرباني. زه صرف دې نه راغلی یم چې د زیبي په برډې پارټۍ کې زما د برخې خدمت تاسو ماته وسپارئ. شکریه. که څه ضرورت وي نو ما به پخپله تاسو ته ویلي. که ضرورت نه وي نو زه حاضر یم. په زیبي او نازي کې ماته هېڅ فرق نه ښکاري او د خپلې لور په سالګرده کې که هر قسمه منډه تړئ دا به زما لپاره خوشحالۍ خبره. تاسو ته پته ده چې د زیبي سالګرده زه ډېره په ساده طریقه کوم. بس د هغې یو څو ملګري پکې. تاسو کورنۍ هم هغې کې شامله ده. په هغې کورنۍ او په دې کورنۍ کې خیر هېڅ فرق نشته. البته علاالدین خان ته ویل پکار دی. هغه ته که کله وینا شوې هم ده نو هغه کله راغلی. هغه خو د کورنۍ مشر دی او بیا دا خو د خوشحالۍ موقع ده. د خان بهادر صاحب کورنۍ هله نه شي لیدلی. زما په خیال خو علاالدین خان ډېر ګریټ سړی دی. د هغه خیالات ډېر اوچت دي او کوم خلک چې ځان ته ډېر اوچت ګوري هغې ما ته ډېر ښکته ښکاري. دا یو عجیبه اتفاق دی. ستاسو په شان زه هم د خپل خاندان د خلکو نه ډېر لرې لرې تښتم ځکه مې ورته هغه کلي پرېښود. د خپلو خپلوانو نه خو ما ته هغه پردي خلک ښکاري. ایکزیکټلي. ستاسو زما خیالات بلکل یو شان دي. ګورې که نه دومره لوی جایداد مې دی او د هغې د آمدن هم چا نه تپوس پوښتنه نه کوم صرف په دې خیال چې بس دا غوږونه مې لږ پران. بل څه تاسو به چای څښئ که کافي؟ زه تاسو له هېڅ قسمه تکلیف درکول نه غواړم. بس ما ته رښتیا
یو ځل درته دا خبره بیا کوم چې زما لایق هر قسمه خدمتي بې د څه تکلفه ماته وایه. تاسو چېرته روان شوئ؟ بس زه کلي ته لږ روان وم. کلي ته؟ امین زما د زمیندارو په منځ کې څه تنازع وه، د هغې اوارور لټم. ښه ده جي، السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ ورته پاڼې نه ورته وځایو د چا کار څه دی چې زموږ ته پوښتنه وکړي. اوسونه خو خلک دا خلکو کوي څوک چې ځان مچوي. تاسو داسې خبرې ولې کوئ بابا؟ که موږ د چا برابر نه یو نو چاته مو لاس هم نه دی نیولی. او که کاکاجي ستاسو خبر نه اخلي نو تاسو یې څه پروا ساتئ؟ وینې ته وینې ته رسېږي. خدای نه وایم خو دا خپل خاموشي راته پرېښول شي، د کور کوڅې دا ګونګسي راته پرېښول شي. چې بابا ما په خپله جزا کې د ګل محمد سره څه څه نه دي کړي. نن چې هغه د بنګلو جنګلو خاوند شو نو د خپل بابا د غریبۍ دا جونګړ هم ترې نه هېره شوه. کاغذ تاسو خبر نه اخلي نو تاسو کومې سپلای ورپسې وشلولې؟ خو وشوه څه جرنده ورانه او څه دانې لوندې. باباجي مشر دی او کاکاجي کشر. مشران پکې څنګه ګرځي مورې؟ د دې زمانې مشري په کلونه نه لوټونه د بچې ځکه خو زه تا ته وایم چې د دې تعلیم نه څه فایده واخله. ستا مقابله پردو سره نه خپلو سره ده. په هر هنر کې پیسه پیدا که پیسه. زما په نظر کې پیسه هیڅ شی نه دی بابا. د انسان د عزت او درناوي معیارونه څه نور دی. خو د پیسې نه بغیر ما په دې دنیا کې د چا عزت لیدلی نه دی لي. تاسو سره خو پیسه نشته، خو بیا هم په دې کلي کې ستاسو مې عزت د بل چا نشته بابا. ما پیسې نوستې دي او عزت مې راټول کړی دی. د دې کلي خلک لا دومره پوه نه دي چې زما سره هېڅ پاتې نه دي. او هغوی خو لا په دې تمه دي چې نن سبا کې به زما زوی افسر شي او د خپل تره په شان به د دفترونو خاوند شي. خدای ته هېڅ کار نه ده. کاکاجي په خیال لري بچې ښه راغلی. پاپا دې نه السلام علیکم خان لالا. وعلیکم السلام. ګلې په خیر راغلې؟ څنګه حال کې باندې؟ په خیر علي ګل محمده، شکر دی چې ته له خیره راغلې. الله څنګه غلطه کړې؟ تاسو خو خوب قسم کړی دی. ما وې راشئ چې زه در باندې ړومبی شم. علي وجه شاوه که نه تا ګاډي نه کېده وه که نه. دا فصلونه ښه په طرح کې روان دي ګلیا. زه خو ورته ډوزګارېږم نه خان لالا. په ښار کې مې دومره لانجې دي چې د کلي د فصلونو نه اړو خبرېږم نه. بس چې زمیندارو راته ښه په لاس کېښودل زما بې امنۍ. د ښار دا لانجې دی اوس دوی ته پرېږده. اوس خو د پنشن هم وشو. راځه هم کلي کې دی راشه، هر څه دی ډېر تېر دي او بیا د ژوند هېڅ پته نه لګي. زما خو هم زړه دا غواړي خو زما بچي دې ته غاړه نه ږدي خان لالا. هغوی په ښار کې پیدا شوي دي او په ښار کې لوی شوي دي. هغوی اوس په کلي کې وخت نه شي اړولی. خو د کلي سره داسې پیدا یم ما. په ژوند تیار چېرته یې خو په مړونې وم دلته راځئ. دغه خیال زما په زړه کې هم راځي. په دغه خیال ما د ځان سره یو منصوبه هم جوړه کړې ده. منصوبه؟ د څه منصوبه؟ زه یم چې دلته یو پټرول پمپ او سروس سټیشن جوړ کړم او ورسره ځان له کور هم جوړوم. دا خو به ډېر ښه ګلیا. خو چېرته؟ د سړک په غاړه دغه مخامخ ستاسو په پټي کې. زموږ په پټي کې؟ چې کلي ته مې راغواړې نو خان لالا خپل د سړک د غاړې دا پټۍ به ما سره بدلی. دا قرباني وکړې. قرباني؟ په طبیعت دې جوړ سمه رانغله خان لالا. ګلیا ستا خان لالا عمر له قربانۍ ورکړي دي چې زما سره زما رور ګنډلی شي. نو ځمکه څه چې زه به خپل سر هم ورکړم. ښه ده خان لالا، اوس ما له اجازه راکړه. ولې پاتې کېږي نه؟ نه بس چې بل ځل راشم نو پاتې به م شم. نن خو ما تپوس هم نه دی کړی کور کې، بس همداسې را روان شوی یم. ښه راځه راځه.
مورې زه نه پوهېږم چې کاکاجي دومره مو د پس کلي ته پېښه څنګه وکړه ولې دا کلی د هغه کلی نه دی څه دا کلی هغه ته دومره مو د یاد نه و خو کېدای شي چې د ریټایر کېدو نه پس هغه ته خپل خپلوانه زیات شوي خپل بیا خپلي اوبه چا په ډانګ نه دي بیلې کړي او تر خو د مخکې سم دم سړی و خو شوه پردی ښځه په منځ کې راغله نو پردی ښځه او د ګل ماما د لومړۍ ښځه زموږ د ټبر اصیله پوښتنه وه خو چې ترې د دویم واده وکړو نو ښځې ته نه یو دوه خطا کړل سم دم سړی و پته نه لګي چې په دې بلا چرته وړېدلی و خلک وایي چې مشره چاچي خودکشي کړې وه ترې دې چې دویم واده کوو هغې د تاوه زهر خوړل خلک خو نور سمبوي خلک خو د خلکو په سپینه جامه عمر له تور داغونه لګوي خو ته په خلکو اور واچوه ستا خو خپل پره دی او بیا نن سبا کې بله خیره خر دې وشي ته مورې چېرته مونږ او چېرته هغې تا ته پته نشته هغې ځان ډېر اوچت ګڼي اونه که ډېره اوچته وخېږي نو د خپله مونډه ځان نشي بیلولی ته فکر مه کوه تاسو خو د یو نیکه اولاد یې د یوې ګارې خټی یې ناسیه خو ته وړوکوالي نه ستا په نامه شوې ده زما په نامه